سلام ستړي مشي وخت مو په خیر تمه ده روغ او رمټ به وای د نن لوبې خپرونې ته ښه راغلاست زه غلام رحمان احمدي یم او تاسو ته د باران پلاس ټولنیزې رسنۍ د کمرې له لورې د لوبې خپرونه وړاندې کوم دغه خپرونه کې درته له کرکټ سربیره پر فوټبال ټینیس او آزادو سیالیو باندې هم خبرې کړم شبانه شریفي د افغانستان په کوربتوب سیالۍ نه ترسره کوي د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لوبغاړي له یوه بل البانیایي ټیم سره تمرین کوي 19 کلنه شبانه شریفي شاوخوا یو کال مخکې وروسته له هغې چې طالبان پر کابل واکمن شو له افغانستان ووته هغه چې وخت د افغانستان د 23 کلنو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې غړې وه اوس په البانیا کې له یوه سیمه ایز ټیم سره د میلمنې په توګه تمرین کوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه نړیوال ریکارډونه چې ماتول به یې د نورو لوبډلو لپاره وخت ونیسي د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې هغه 15 نړیوال ریکارډونه چې نړیوال یې حیران کړي د 12 شلوریزو سیالیو په مسلسل توګه ګټل په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو اوږده ملګرتیا په شلوریز کرکټ کې تر ټولو لوی هدف د حضرت لازازي لخوا په یوه شلوریزه سیالۍ کې 19 شپږیزې وهل د یو لوبډلمشر په لوبډلمشرۍ کې د ډیرو شلوریزو سیالیو ګټل چې هغه هم افغان لوبغاړی اصغر افغان دی او راشد خان لومړی وروتو بچونکی شو چې په شلوریزو سیالیو کې تر هر چا زیات وکټ اخیستی چې شمېر یې تر 482 پورې رسیږي ورپسې ویسټ انډیزی سهیل نارین 402 په دوه مقام کې او عمران طاهر بیا 458 وکټ اخیستی چې په درې مقام کې شتون لري شپږ افغان لوبغاړي نجیب الله زدران فضل حق فاروقي مجیب زدران حضرت الله زازای کریم جنت اسحار الحق نوید او زایر خان پکتین تر اوسه په لسوریز کرکټ لیګ کې اخیستل شوي پاکستان تر ټولو زیات شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي چې شمېر یې تر 200 پورې رسیږي او افغانستان بیا تر ټولو کمې سیالۍ ترسره کړې چې شمېر یې تر 104 پورې رسیږي دا کرکټ خبرونه مو همدومره ورګرځو د ټینیس لوبو ته د ټینیس مشهور لوبغاړي راجر فیدرر له حرفه‌ایي لوبو سره مخه ښه وکړه د ټینیس مخکښ او سرلاري لوبغاړي راجر فیدرر د شنبې په شپه خپله وروستۍ سیالۍ ترسره کړه د ټینیس مهم خبرونه مو همدومره وو خو د آزادو سیالیو خبرونه مو هم شته بلال مطمئن خپل کاناډایي سیال چې 4 ریکارډونه یې درلودل ماتې ورکړه یا د سیالۍ د کاناډا په بي ټي سي سازمان کې ترسره شوه هیره دې نه وي چې د دغه خپرونې مالي ملاتړ ګولډن سټار رستورانت په غاړه اخیستی د دې اونۍ مهم ورزشي خبرونه مو همدومره وو تر بلې اونۍ مو په الله پاک سپارم ښه وخت ښې چارې په مخه مو ښه